ډیرو ګرانو او خوږو ماشومانو سلام، هیله لرم چې جوړ روغ اوسئ. راځئ چې د الفبا ترانې ولولو. بل درس ته راورسیدو. زه پوهیږم چې تاسو خپل کارخانګي کړي دي او تاسو د ب حرف څو ځلې لیکلی، حتما یوه صفحه هم لیکلی. اوس به پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نوی لوست یعنی څوم درس دی. نن د مو تاسو دریم درس دی. دریم درس ولولو. یمو تاسو نننی درس د پ حرف دی. په وګورئ څومره ښایسته حرف دی. د لاندې یې درې ټکي دي. په هم لکه د نورو حرفونو په شان درې غږه لري. پ، پ، پو. ځینې کلماتو کې د پ غږ لري لکه پ پرده، پ پرده، پ پرده. اوس په دې تصویر کې پرده وګورئ څومره ښکلې پرده ده. حتما تاسو په کور کې رنګارنګ پردې لرئ او پرده پیژنئ. پرده په کوم حرف شروع شویه؟ په پ شروع شویه. پ پرده. او اوس بیا هم پ په هغو کلمه کې چې د پ غږ لري لکه پ پیسې، پ پیسې. وګورئ دغه د افغانستان پیسې دي، افغانۍ دي، د موږ تاسو د خواږه هیواد پیسې دي. او دا هم سکې دي، په سکې په ډول دي. دغه پیسې د سکې په ډول دي. پخوا به د دې نه ډېره ګټه اخیستل کېده. څه وخت پ د پ غږ کړي، د پ غږ په کومو کلماتو کې د پ غږ کړي؟ په پسته کې. پسته، پ پسته، پ پسته. وګورئ څومره مزهدار پسته دي دلته په عکس کې ما تاسو ته راوړي. څومره ښکلي دي. تاسو ګورئ چې ډېر ونه خورئ. پ پسته، پ پسته، پ پسته. اوس به راشو چې چېرته پ د کلمه کې د پ غږ کړي. پ پشو، پ پشو. ما تاسو ته ډېرې ښکلې پشو عکسونه راوړي. وګورئ څومره ښایسته او فیشني پشو ده. سور لاکت یې ته غاړه کړی. سترګې څومره ښایسته دي. پ پشو، پ پشو. حتما د تاسو پشو ډېره خوښي. پشو ته به هیڅ وخت آزار نه ورکوئ. بل ځای چېرته پ د پو غږ کړي. پ پنبه، پ پنبه. دلته وګورئ چې پنبه په بوټي کې ده. څومره ښایسته معلومیږي. پنبه یې په بوټي کې ده. ډېره ښایسته معلومیږي. دلته پ د پو غږ کړي. پ پنبه. او اوس به راشو د پ پشو ترانه به ولولو. وګورئ څومره ښایسته پشو ده. ډېرې ښایسته سترګې دي. دغه ده وړه پشو، سپینه ښایسته پشو. خیز وهي ټوپونه کړي، شوخه ده پسته پشو. خدای وکړه چې دا ترانه م ډېره خوښه شوې وي. اوس یې تاسو راسره ولولئ. ښایسته پشو، خیز وهي ټوپونه کړي، شوخه ده پسته پشو. دغه ده وړه پشو، سپینه ښایسته پشو، خیز وهي ټوپونه کړي، شوخه ده پسته پشو. آفرین، ډېر ښه ولوست. او اوس یو ویډیو وګورئ چې په دو ویډیو کې پسرلی دی. پ پسرلی او په پسرلي کې شاوپرک راځي. پروانې ورته وایي. پروانې دي ښایسته ښایسته. وګورئ چې څومره ښایسته دی. دا ویډیو چې خلاص شي
نو تاسې په خدای سپارم یوه صفحه د پې د حرف نه ولیکئ. نورم خدای پامان. الله مو مل شه.